دغه یو بل ملګری دی د مزار نرغلی دی همیش خلک یې چې په بر ملک کاروبار نشته او دغه خلک ډېر د لر نرغلی دی مسافرۍ شپې سبق کوي ملګریا څرنګه یې ښه برابر یې ښه برابري کله شپه تېزه اوس وژغه ډېر خوند وکړو کاروبار دې څرنګه دی په خپل کاروبار کې روزي یې رجا روغله څرنګه خلک څه پیغام ورکوي ذکر دا کی عبادت وکړو او چې بل مسلمان ورنه خپه نه شي او څرګه دو ګرونی خو نشته په بر ملک خوشحال یې الله دې خوشحاله کریمي جو بل ځون درغلی چې دای حالول رزق ګټي او په خپل وطن کې کاروبار کو سړی مشه دونه خیر دې د سړی مشه څرنګه دای کاروبار د شدای الحمدلله د الله رضی شاه مبارک میاشت الله خالد څه بچار دی د خلکو دا بچار دی چې د خلکو سره ډیره گزاره وکړو ځکه چې د رژیم میاشت کې د میش د بیرمل خلک یو په دواشي د خلکو ته څه وی چې د لاس روپۍ شای خرڅوي یا په 100 روپۍ خرڅوي بالکل بالکل او بل چې په مناسب سره خپل څه وی حلال رزق وګټي او ګورنی نه او پاسنتیا سره شای وي او بل ته خپل کاروبار کې خواشي الحمدلله څرنګه دا خو چې سره جارو شي تاسو کاروبار خو مزګار ته سیږي که څرګه میږي گئی نه شاټ وی د شپې د 2 بجې پر ان شاء الله د میږي کول فلوس بیا شا بس خدای په کاروبار کې برکات او خپل مهنت کا سیدو جو بل دي کندور ترغلی چې دنه خپل بشتناو کې چې مبارک رجار الله او بل کاروبار څرګه سلام ماشه ملګریا جنت شه څرګه کاروبار خو خواشي کې بس الحمدلله شدای شا رجار الله رجب اولاد سرګه چې سره جامدو خلق خواشته خپا دی بس رجاته خال ډر خواشته خو مې د کندورن ته دا پیلاري چې د فاروق سامان د ګرون نه چکای شا تو سپل سرنګه سامان چک خرڅوي کا ارزون نه مش خدای راستی د سیدنده ارزونی خرڅای مستي کنه مشاور شا الله دې ګل کا پریمی جو یو بل دي کندور ترغلی اسلام مش محترمه خیر د وی باندې اوس مننه د هر څه مخکې خو د برمل ویلاګ ملګری ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څرنګه رجا روغله مبارک میاشتو خلک څرګه دی اقتصادي برابر دی خلک خواشته کې خپه په یقین سره رجام برکت او خال ډیر خوشته ځکه چې مبارک میاشتو د مسعود ګنای د مفکولې میاشتو په نورسته په علاقې کې اقتصاد صنعت ضعیف دی ځکه چې ډیر ستونزې علاقې لري شا او بل تاسو کاروبار څرګه دی کې خواشي شکر الحمدلله ډیر کاروبار خو لرنه ډیر ښه دی او په نورسته په ټول دي کندورونو مونږ ځاه کی چې رجام مبارک میاشتو د خلک سره د پریشینه کې لرنه ډیره گزاره وکړي ځکه چې خلک د غربت سره مخ ته اقتصادي ستونزې مشکلات ډیر دي او بل خلک څه بچار دوی د خپل گاوند او غریب خیال وسوتی ځکه چې لرنه ډیر دی ځکه چې په مثلا هم داستو چې په گاوند کې یو کس غریبي نور پچار دادو چې مثال هر وخت خیال وسوته شي پر رجاب مبارک کې خو لرنه ډیره په کوردو چې مثال خلک خیال هم وسوتی او امداد هم سره وکړو مهرباني الله دې ګول کا علیکم ملګری میجا یو بل ملګری درغلی د ټیپ وکړې د کونینده محترم سره ماشه څنګه رجا راونه د رژیم مناسبت من مسلمان د سپا چار دي چې خپل اورورولي څنګه وپالي په رجا خدای مبارک میاشتو شام په چار د چې مسلمان د یو لاس میاشتې خامخا سړی نه غلطي شي ګناه شي په دا کې داسې عبادت وکړو چې د ټول چې کومه غلطي الله پاک دا ته مخ څرګه په خپل کاروبار کې خواشي څنګه دي الحمدلله ډېر په امن کې کاروبار دی ډېر خوندور کاروبار دی او برکات هم کشته دی څرګه غاڼه غونه ډرا د بازار ته خالصو ګرځي نرسي الحمدلله بازار خو داسې چې د رژیم په میاشت کې خو ډېر ګرم وي بازار ډېر خوندور بیا خصوصا د شپشین اواز کې خل ډېر زیات ولري او خوندور کاروبار دی ماشاءالله بس الله دې قدرمان د کاسوب دي کو نه درغلی دنه اوس پښتنو کې سړی ماشه مشره خیر دی څرنګه دی کاروبار ورجا روغله مسلمان ته څه بچار دي کاروبار خو په خوند دی مسلمان دا دوام دی هر سړی کاروبار شي کو د ژوند پر سر روزګار غریبت تو سرګه خپل کاروبار کې خواشي ولا څه په خوند شه صحیح شا قربان شه محترم مشر درغلی چې په نوې اډا کې دي کو نه مشر رجب والا څه یې رجب والا خو دا شایو چې د مخکې په نسبت باندې مهنګایي زیاته دو سامان ګروندای خو بیا د پاکستان په نسبت په افغانستان کې سامان الحمدلله صحیح دی او دا من په لحاظ سره امن خو ډېر زیات امن دی دا د مش خدای ډېر زیات شکر ادا کوي چې امن خو ډېر زیات دی شا او بل خبره دا چې تو څرنګه دي کندورون کې خواشتي خپا دي
شکر دی الحمدلله بیخي زیات کې خوښ شي کاروبار خو د ځنې کاروبار بالکل په ټاپه ویلوړ دی خو د میش کاروبار د لکه موږ خو دا شکیم د الټرنیټ کاروبار دی دغه ښه دی دا روان دی په مخ ته دا ډېر ښه روان دی او د ځنې کاروبار بیا داسې چې دا ډېر زیات په څټ روان دی لکه د مخکې په نسبت مو د کاروباري نه نمونه خوند نشته که مخکې چې و خو د میش د کیمې د شمسۍ د بیټرۍ الکترونیک سامان دی دا بیا ښه دی دا کامیاب روان دی بالکل مبارکه رژا وکړه هر مسلمان ته پکار دی چې یو بل مسلمان احترام وساتي که څرنګه بالکل دا ستو چې په دا رژا کې په کور دا دو چې د ګاونډ ډېر خیال وساته شي د غریب سړي ډېر خیال وساته شي لکه هر چا په یو غریب په دا سړي باندې د نظر وي چې هغه سره په د څوره واس وي واس مطابق مرسته سره وشي او د هغې مدد وشي او د خپل ځون دا خبرات وکړو چې د ناراض باد ونه ویل شي څوک نه ناراضه نه شي څوک نه خفه نه شي مهرباني الله قدرمن ملګری میږ یو بل محترم ملګری درغلي چې دنه میږ د رژې په اولا باندې څه معلومات وکړي سړی ماشي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته میږ د رژې په اولا باندې یو ویډیو جوړوي محمد روحانه تو څرنګه کاروباري نه وسرګې دي وخت سرګې تیریږي په رژا کې څه په چار دی مسلمان ته منا میشو الحمدلله شبر باری کاروباري نه شبر باری دي د الله نه ډېر زی پر رژا کې هر مسلمان ته په چار دی چې په خپل همسایا باندې نظیر وساتي او خپل انډیولون څوک نه به وزله نشي او چې هر څه د خپل واس راسي مثال رموتي کې د بل انډیول سره امداد وکړو یو بل احترام وساتي او عبادت کوي چې دا ډېره مبارکه میاشت چې مثال به عبادت ته تیر نشي چا زړه کا زور نه کی او بالخصوص هر سړی ته بچار دي چې خپل انډیولون د څنګه پرې همسایګون خور غریب به وزله ته د خپل واس مطابق لږ څه واخلي او ته ورسوي کاروبار سره دی کاروبار په ولرته وای کاروباري نه الحمدلله شک خواشي شالي کاروباري نه روان دي د الله نرزي خدای دې کو چې نور هي کاروباري نه پر مختاق وکړو د دولت نه دا غوښتنه ده چې مثال په د بیرمل خالته ډیره توجه وکړو د سړکې بخښینه کې په هر بخش کې چې میش کاروباري نه نور صحیح شي او په خپل کاروبار باندې د الله نه شرزي مهرباني الله دې خوش ولر ملګری پیوز ورغلی دی دغه ژمکای چې په پیوز مې اپر لګولای په 100 روپۍ دی 50 روپۍ کیلو دو په 100 روپۍ مان دی دا ګونې په 200 روپۍ دا په 300 روپۍ اپر ته لګیدلای دی پوک لیلام شو شاه صحیح شو نور خواشي رژا وکړه شاه الحمدلله شوه تا خواشي شوه تا شامتوی رژا دو خوان کوغه دا د وخت په کې تیر شي بازارو سره لشکې څه وخت سره جوړ شي چې پاته رژا نه ورسره لګي چې بیا خور شي کاغه کې سموي بس صحیح شو خدای خبر ده چې ګاټه کې دا ټافر دې په لګولای دی خو خامخا چې داس نه وکړه خلک غربت نیولای دی چې لشکې د هر شي سره ارزون شي په دې هر شي درا چکړې دي چې بالکل غربت خلک نه کوي صحیح کومل کړی که څنګه چې تاسو پاته دو چې مبارک رژا وکړه د دې مصر یو دکاندور دی چې دغه پښتنه وکی چې څنګه دو رژا خپل ته خواشته خپا ده سرګ جامدو مسلمانو ته خوښ سبو او مرغان ورژا شاه څنګه دي سبزی رټینه څنګه دي سبو په 13 روپے شاه پیوز سرګ دي پیوز 50 روپے کیلو ټماټر په 9 شلا شاه ګرونیشتا کارزونی دو نه ارزونی د الحمدلله خال شو خواشته خال خواشته بس سایدو ټماټر څنګه دي ماجو منه منشي په ریټ کې د ایرانی ماجی دي چې ماجی دي شاه دغه 3000 سالون سوا 200 مانا څنګه دو معنا دا ایرانی معنا دا بیا په 900 د اور په 1415 شاه کارات سرګ ګرونی دو کارزونی دو ګرونی ما شاده پر خبا نه دو ګرونی دو ارزونی د ګاډه واړه دو شاه بیا خال خو یای چې داس ګرونی دو هغه دی دا د دکاندورون چې رژارو شي بیا وکړه شګه خرڅوي نه شکر دا چې ویل خرڅوي مشت ټول مسلمانې شه چار سړی د بل مسلمان احترام وکي صحیح امين علیکم ملګری میږ رغلی کثر کې تو سپاده دو چې د ونه وخت او موسم بدل دی د ونه چې کیما مالک ته د سره مې خبره کی سړی ماشه ځانا 17 نه څنګه شي جوړي شبر بار اول خدای ته وای چې سبو رجا څنګه خواشه خپای او څه په چاري برجا کې و معنا ته خبره رجا الحمدلله مش ډېر خوشالي صفه جمع ده کړو شه ځکه چې خدای وعده دین میاشتو کنه چې مسلمان شاته راکو مسلمان شاته راکو رحمتینه په واریږي خود ته انده کې ساده ورته مچ رجارو غلا وته نه پوسا واری نه دي کاروباري نه سره خارو پیدا پر فان دي نستا شاه او بل ونه په برا کرتا وای اثر ونه رغل دي پرړتي چګ دي
ونه خو مرا څوک سلی ونه غلی دی پرد کې پرخه بعد نه دی خو خامخا لش کې رټنه میټه سره چک دی شا پرخه بعد نه دی خال د څه بچار دو چې ونه د وخت لیګه سرګه خال ته دا بچار دو چې ونه ډیره وکاري کنه څو ونه ډیره وکاري دیتا پیدا دو مواد نه حاصله کو بل شي پیدا نه حاصله کو اسبل ارګای پر او دا د اقتصاد یو طرف ته په دا باندې د سړی د کورانه اقتصاد مضبوطیږي چې چیرې سړی شبوغ وکاري او شاه صلات ورنه ولري که څنګه بالکل وڅ دا صحیح سره دا سب بل گاونډي باندې ونه غاز نه وخري موا خرڅ کوب صدای کنه هم تنه وخلی پیدا شاباس مرا باندې اولاد قدرمان کا مګر دا څنګه چې تاسو په اړه چې میجه د شریکړي دو خبرونه دغه پر چې میجه د برمل خلک وژغوري کنه ګاره ډاکټرون دي کدي کندورون دي چې ټول دنیا ته پاته ولګي چې آیا د برمل خلک خواشته نه ده خواش امن شته نشته روزګار شته نشته دا پښتنه کې میجه وروتري دغه په بارا کې د ډاکټر محترم سره موجودي سلام شکر ډاکټر صاحب میجه دا څه پښتنه کې یو خو رجار ولا کنه مسلمان ته څه بچار دي چې یو بل خیال وساتي الحمدلله چې دا مبارکه میاشت په داسې بهترین موسم بهترین وخت دروغله مسلمان ته دا پچار دي چې دغه احساس وکړو چې څرنګه رضا کې د خپل خواروک د څوک د هر شي نه د پریز وي کنه داسې په دمنه دا حق جوړیږي چې د بل مسلمون د غریبونو احساس سره وشي کنه چې څرنګه په رضا کې د تو خوښي چې مړی وخوره داسې غریبونی وي چې ټول عمر د یوه مجبور وي هغه دوران ختمي غوړي ختمي دغه وجه مجبورۍ د وجې نه دغه احساس ورته وشي بل قرآن مجید کې راځي چې رضا په انسان کې تقوا پیدا کوي چې تقوا پیدا شي پرهیزګاري کې پیدا شي دغه د وجې نه دا د ټول کول تیوریدو د رضا کې داسې تیوري وکړو چې زه ټول کول د اعمال د ګناهونه نه کوم کوم ته رضا کې ته پرېږدي دا د ټول کول وعده دو چې آینده کول چې نورې میاشتې چې کومې دي چې پاکې دونه د خیر چارې وشي بل مسلمان ته تکلیف نه ورسېږي بل مسلمان ته ښېګړه ورسوي او بل ډاکټر تاسو د خلک وینئ که نه تاسو ډېر خلک ورڅي چې څنګه دا خلک اقتصاد برباد دی خوښ دی څرنګه دي ماشاءالله خلک خوښ دی مطمئن دی د دغه نظام د وجې نه د دغه حالات د وجې نه خامخا اقتصادي ستونزو خو وي په هر ځای کې خو انسان د حوصله نه تېري محنت کو په محنت باندې هر څه کېږي او مخکې ترقي کېږي او بل ډاکټر صاحب دا خال ته ډېر تکلیف وي په رژا کې دا غوښه مسلاټ دی که نه دلته هېڅ مسلمان سوړ دی څه په چار دی بیسیکلي د رژې په حوالې سره د پیغمبر اسلام سنت مسواک والی ضروری دي چې مخصوصا وګا رژا موته کې کله سملې ټوتپیسټ برش دا استعمال کې هغه نه بعد پرشمي چې کله خواروک څوک وکړي او داس وکړي بیا ټوتپیسټ برش استعمال کې دا صفوي کړل ضروری دي په ځکه چې کوم خواروک کې پوتې شي په غوښینه کې آبي کو معده هم خرابوي غوښ هم خرابوي د سنت طریقه د مسواک وال د هر منځ سره وال ضروری دي او بیا خاص کر چې کله سملې خواروک څوک ته وکړه هغه نه بعد ټوتپیسټ برش استعمال کې چې بیا دا ګانګینه کې جامع دا ختم بس قدر ماشه چې میشه د کومه تی واخلو